په اکثره خلکو ته یا خپل کار کې یا بل کار کې یا هر څه چې ناامیدي پیدا کېږي، دا ناامیدي ولې پیدا کېږي؟ دا د دې شخص مشکل ده او که نه دا عام ده راځي خلکو ته؟ زه فکر کوم چې ناهیلي او ناامیدي ډېره په دې ولاړه ده چې تاسو څه غواړئ یاست، ستاسو توقع او غوښتنه څه ده. تاسو سره واده کېږي چې زه تاسو ته سبا ته یو 2 کتابونه راوړم او تاسو هغه 2 کتابه واخلئ او هغه پروګرام مخ ته بوځئ او تاسو صرف ما ته منتظر یئ چې زه دغه 2 کتابه درته راوړم. که زه یو ځل 2 ځله تاسو سره واده کوم او وخت نه لرم یا درته وایم چې وخت نه لرم چې در وړم، تاسو اړینه نه ده چې ما ته منتظر سئ. تاسو ته لازمه ده چې هماغه 2 کتابه له یو بل ځای را پیدا کړئ. یعنې 2-3 پلانه باید ولري. A پلان ولري، B پلان ولري، C پلان ولري او همزمان ټول احتمالات درک کړئ. حتی دا درک کړئ چې دغه کس ما سره واده وکړه چې ما ته 2 کتابه راکړي. په دې فکر وکړو چې دغه 2 کتابه د سره په کور کې شته. اوس چې دی کور ته ځي او ګوري کتابخانه کې کتاب نشته، زه هم دغه 2 کتابه چې د ما د مسلک اړوند و، د ما د ضرورت اړوند و، زه سره له دې چې د A کس ته وایم، X ته وایم، زه باید Y ته هم وایم او خپله مې ورې کتابخانه کې یو سر ورښکاره کړم کتابخانې ته او له هغه ځایه کتاب راواخلم. که داسې زه وکړم چې په دغه یو کس پورې هغه خپله هیله وتړم او هغه بیا کومک راسره ونه کړي یا یې ونسي کولی، بس زه ناامیده کېږم. یعنې که څوک پوهنتون وایي صرف د دې ته منتظر نه چې همدغه مهارت نه به دا باید پیسې حاصل کړي، باید یو څو سکلونه او مهارتونه نور هم ولري چې هغه نه مو کولی شي. که دا ونه شو هغې نه پرته له شکه څوک چې پوهنتون وایي مثلا په کومه رشته کې په کمپیوټر کې څوک چې کمپیوټر ساینس وایي خپله سره له دې چې پوهنتون باید وایي چې ډیپلوم واخلي، هغه یو سند ده او په هر موسسه کې د ضرورت د هغه سند باید ولري. په خوا کې باید د نوي اپډیټ موارد وایي، کورسونه وایي، په خوا کې باید هغه وایي انټرنیټ نه تعقیب کړي چې کوم اکثر پوهنتونونو کې نشته پرته له شکه چې نشته. ډېر داسې موارد شته چې په نصاب کې نشته فرانسه، یعنې د پوهنتونونو نصاب 3 کاله بعد 15 کاله بعد بدلېږي. هغه نصاب چې تاسو 3 کاله مخکې جوړ کړی ده پوهنتون ته او 3 کاله وروسته بیا چینجوی، په دغه 2 کالو کې هم تغیرات راځي او د دې برخې متخصصین او اکسپرټ راځي نوي شیان، هغه د ورځې شیان راوړي.